د شمشاد تلویزیون سره مرکه کې د محمد اشرف غني د مرکې مهم ټکي څه وو؟ ګران لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني تېره شپه د شمشاد په تلویزیون کې میلمه وو. په دغه مرکه کې ډېر مهم، منطقي او د بحث وړ مسایل مطرح شول. ولسمشر غني وویل دا ځل ټاکنې به د 2014 په پرتله تغیري وي. هغه وویل په 2014 کال کې وضعیت خراب و او حتی د کودتا ویره وه، خو نن دا ویره نشته ځکه ځواکونه مو ملي دي. او وی ویل په هیڅ صورت به د چا سره دا ځل شریک حکومت جوړ نه کړي. هغه وویل اجرا ریاست د یو مصلحت له مخې جوړ شو، د دې لپاره چې کورنۍ جګړه رامنځته نه شي. د ملي وحدت حکومت یې جوړ کړ. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې باید خلک تا ته رایې درکړي، غني وویل زه چې کله واک ته ورسېدم وضعیت ډېر خراب و. ځینو سیاسونو به ویل چې 6 میاشتې به هم حکومت دوام ونه کړي. هغه زیاته کړه چې خلکو فکر کوو چې زموږ اقتصادي برنامې شعارونه دي، خو نن افغانستان د اسیا په 4 لارې بدلیږي. هغه وویل کانکور امتحان چې خلک پرې بې باوره وو اما نن پرې باورمند دي، او دغه راز اداري اصلاحات. غني وایي زموږ لیست اوږد ده چې خلکو ته معلوم دی. هغه وایي اوس به د افغانستان په ابرو باندې ګرځېدلې دي. غني زیاته کړه چې د ژوند په ګڼو برخو کې بنیادي کارونه شوي. هغه د سولې د خبرو په هکله وویل چې بېقاعده او شرطي د سولې د مذاکراتو غږ کړی. هغه وویل چې څوک وایي زه د سولې مخالف یم، هغوی د سولې لپاره څه کړي. غني وویل د سولې تګلاره ورته لوی جرګې ورکړې او طالبانو ته سپین کاغذ ورکړی و. بله موضوع چې ډېر د بحث وړ ده او مهمه ده هغه د ډیورنډ موضوع وه. غني وویل چې هېڅکله یې هم په ډیورنډ معامله نه ده کړې او یو خط هم نشته چې په دې موضوع د بحث شوی وي. هغه وویل چې په دې اړه د تګلاره واضح ده، دا د ملتونو ترمنځ فیصله ده. غني وویل خپل قوت ته به ګورو، اوس دې حالات کې نه چې پاکستان سره جګړې ته لاړ شو. هغه ډاکټر عبدالله سره مناظرې په هکله وویل چې ځکه حاضر نشو چې سپکې سپورې وایي. هغه وویل 2 ځل په پنجشیر سیلاب راغی خو عبدالله یې پوښتنه ونه کړه. غني زیاته کړه کله چې په 2یم ځل پنجشیر کې سیلاب راغی 10 جلسې پرې ونیولې او سیلاب یې مدیریت کړ. غني وایي څوک مدیریت لري او څوک یې نه لري، راشئ دا ګز دا میدان. غني وویل 15 کاله را سره کار وکړ، یو د جوړولو کاغذ یې رانهوړ. ولسمشر غني وایي څوک غواړي زمانه د قرآن امتحان واخلي، ما 26 کلنۍ کې د اسلام مقالې لیکلې، 1 کال مې سیرت نبي لوستی، ما د اسلام تاریخ لیکلی چې تر ننه خلک وایي دا څوک جرأت کوي چې د افغانستان په خاوره کې د ولسمشر نه د قرآن شریف امتحان واخلي. غني وایي د موقت حکومت لپاره ډېرو درېشګانې وتو کړې وې خو ارمان یې پوره نه شو. غني دغه راز وویل هېڅکله یې هم له سیاسینو بخښنه نه ده غوښتې. هغه وایي چې قانون که څوک مني او که نه په زور یې پرې منم. هغه وایي دوسته مې په یوه غونډه کې هم نه ده پرېښی ځکه قضیه یې درلوده. هغه وویل ما د ځان لپاره څه نه دي غوښتي بلکې د افغانستان لپاره مې هر څه غوښتي. د لوی پکتیا جلغوزیو ته مې ارزښت ورکړ، سلما بند مې تکمیل کړ، د کمال خان بند په شدت روان دی، اوس افغانان پوهېږي چې اوبه په کنټرول کې دي. هغه وویل چې افغانستان نه دایمي دوست لري نه دښمن بلکې ملي ګټې لري. هغه وویل دولت په مشارکتي شرکت نه بدلوم. په هر حال د غني هره خبره مهمه او منطقي وه او زموږ په دې وړه ویډیو کې د هغه ټولې خبرې نه ځایږي. تاسو د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.